وایي درې ډوله کسان دي چې هیڅ وخت به شتمن او کامیاب نسی. یو هغه کس دی چې تنبل وي، سست وي. مثلا یو کار چې باید نن یې وکړي وایي زه دا به سبا ته وکړم. او دا ډول خلک خپل وخت په څه تېروي؟ په خوب باندې تېروي، له یو بل سره په بې ځایه ناسته تېروي، او بې له دې چې خپل راتلونکي ته سوچ او فکر وکړي، وخت یې همداسې په هغه څه تېرېږي چې ده ته هیڅ ګټه هم نه رسوي. دویم هغه کسان دي چې ډارن دي یا ریسک نه مني. یو کاروبار به ورته پیدا سي خو دوی به وایي چې ولا په دې کې به تاوان وکړمه، یا به کاروبار ورته پیدا سي وایي به چې دا به ګټه راته ونه کړي. دریم هغه کسان دي چې همیش ناهیلي وي یا منفي فکر لري. دوی وایي چې بس ورځ تر بلې حالات خرابېږي، کاروبارونه خرابېږي او هیڅ شی ګټه نه لري، نو ښه دا ده چې بس یو کار هم ونه کړو. کوشش دا کوي چې له دې درې ډوله خلکو ځانونه وساتئ، ځکه دوی سره چې تاسو کښېنئ همدا خبرې به کوي او تاسو ته هم یو داسې انرژي درکوي چې یا به تنبل کېږئ، یا به خطر یا ریسک نه منئ او کوم کار ته به لاس نه اچوئ، او یا به په دې سوچئ چې بس دنیا همدا نن ده او سبا ورانېږي.